الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ د صحت په جامه کې به پټ یاستئ. دوستانو دا درنو یو ځل بیا زه د پښتو آنلاین ټي چینل څخه تاسو سره د نوو ورځې په نوي ویډیو جوړولو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته کوو چې څنګه کولی شو د خپل کمپیوټر لپاره پروګرام یا سافټویر په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو. یعنی تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر لپاره هر پروګرام چې تاسو غواړئ ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. دوستانو که تاسو غواړئ چې خپل موبایل لپاره فوټوشاپ یا مایکروسافټ افیس یا داسې نور ګیمونه یا داسې نور سافټویرونه بلارجات سافټویرونه دي په انټرنیټ کې تاسو کولی شئ خپل خوښې وړ پروګرام یا سافټویر ډاونلوډ کړئ. نو تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. دوستانو له ټول نه مخکې چې تاسو ویډیو شروع کوو اول دا یادونه کوم که تاسو چې دغه ویډیو ګورئ د ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ووهئ درسره او ورسره خوا کې د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې ورسیږي. دوستانو موږ نه ځای کوم موضوع ګورو چې څنګه کولی شو موږ په ډېرې اسانۍ سره په خپل موبایل کې د کمپیوټر لپاره سافټویر یا پروګرام ډاونلوډ کړو. دوستانو تاسو به ټول مخکې راشئ کروم ته. کروم چې راخلاص کړو دوستانو تاسو به ګوګل انټرفیس داسې راخلاص کړئ. ما اوس پرې خپل ګوګل راخلاص کړی ده. نو تاسو په ګوګل کې دلته سرچ کړئ چې ګیټ انټر پی سي. دلته به تاسو په ډېره اسانۍ سره نه ده کوم لینک ده چې تاسو لینک هلته پیسټ کړئ یا تاسو کوم بل سخت لینک ورکړئ. صرف به تاسو دلته ورکړئ چې ګیټ انټر پی سي. ګیټ انټر پی سي به ورکړئ. نو څنګه کوم چې ګیټ انټر پی سي ورکړو تاسو به دلته په ګیټ انټر پی سي باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په ګیټ انټر پی سي باندې کلیک وکړو نو تاسو ته دلته یو صفحه مخته راځي. له صفحې دې نه مخکې به دوستانو تاسو دغه درې ډاټه یا د درې ټکي نښان چې تاسو ته ښکاري په دې ګوند کې داسې به په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به راسئ په دا ډیسکټاپ سیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دا ډیسکټاپ سیټ باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو د ګوګل انټرفیس چې دا باندې کمپیوټر شکل ته وړي. یعنې که تاسو کمپیوټر کې سرچ کړئ تاسو دا رقم راځي. که تاسو په کروم کې سرچ کړئ بیا هلته دغه ورکړئ د ډیسکټاپ سیټ ورکړئ نو تاسو کولی شئ خپل موبایل د کمپیوټر سیسټم ته واړوئ. دوستانو دلته به تاسو کلیک وکړئ. که تاسو چې دلته دوه لینکونه دي تاسو ته بل نه ښکارېږي. که تاسو غواړئ چې له دې نه هم ډاونلوډولی شئ او غواړئ چې دغه دوه لینک تاسو ته ښکارېږي چې سافټویر کټګوریز آی ګیټ انټرفیس باندې یا ډاونلوډ لیټسټ سافټویر 2020 انټرفیس دغه لینک چې دی په دې باندې زه کلیک کوم. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته موږ ته بله صفحه راخلاص شي. نو سم تاسو ولې دلته موږ ته بله صفحه راخلاص شوه. نو دوستانو دلته تاسو وینئ دغه سافټویرونه دي. تاسو خپل خوښې وړ سافټویر هم دلته پیدا کولی شئ دغه په نیکسټ باندې. یعنې تاسو غواړئ چې د خپلې خوښې سافټویر پیدا کړئ. نو دوستانو دلته وینئ د فوټوشاپ ډاونلوډ چې دا 2020 ده هغه هم دلته شته. او دوستانو بله خبره دا چې که تاسو دلته نشئ کتلی نو دلته تاسو سرچ بار ده. په دې سرچ بار به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته مثال خبر زه ورکوم فوټو مې ورکړو نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو تاسو وینئ دلته شاپونه موږ ته راوغوښتل او دلته تاسو پاس مکمل ریزلټ هم ښیي. دلته پاس تاسو لیکلي دي تاسو وینئ چې 7% فارسي ده فوټوشاپ کې دي 350 سیټ. زه لټونه کې کوم چې دا دغه 2021 سیاسي چې دا کلاکسي سیاسي چې دا په دې باندې کلیک کوم. کله چې په دې باندې کلیک کوو بل صفحه مو ته راخلاصېږي. کله چې تاسو ته بله صفحه راخلاصه نو تاسو به دلته کته راشئ. نو کته پسې راځئ دوستانو دلته تاسو وینئ چې په سور بټن په شکل باندې ډاونلوډ نو لیکل شوی ده. په دې ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ. کله چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دوستانو بېرته به کته راشئ. دلته دوستان تاسو وینئ یو کان سټارټ یور ډاونلوډ ان 2 سیکنډ. دلته به اپلای نه ووایي ډاونلوډ نه. ډاونلوډ نه دلته تاسو ته بله صفحه مخته راځي. دلته به هم ورته انتظار وکړئ. دوستانو تاسو لږ نور انتظار هم وکړئ. دوستانو تاسو ولیدل چې لاندې ډاونلوډ فایل شروع شو. یعنې ډاونلوډ ټینګ زموږ شروع شو. نو په دې رقم تاسو کولی شئ چې خپل کمپیوټر لپاره د خپل موبایل کې پروګرام یا سافټویر ډاونلوډ کړئ. دوستان تاسو وینئ زه خو مثلا فعلا چې تاسو یې کټ کوم تاسو غواړئ خپل ځان لپاره ډاونلوډ